پخواني ولسمشر حامد کرزي خو یو ځل بیا غټ منافقت وکړ او ټول افغانان یې وشرمول. کرزي ته اوس دا ورپاتې ده چې نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي او د نورو خلکو سره وګوري تر څو یو ځل بیا کرزي موقف ترلاسه کړي. ګرانو مینوالو راځئ چې حامد کرزي بیا څه کړي دي، کوم غټ منافقت یې ترسره کړی دی، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. پخوانی ولسمشر حامد کرزي لندن ته د پاکستان د پخواني لومړي وزیر نواز شریف د ناروغۍ پوښتنې ته ورغلی دی چې ورسره جوخت یې په اړه د خلکو نیوښت کې راپارېدلی دي. نواز شریف په 1990 لسیزه کې د پاکستان د صدراعظم په توګه په ویاړ ویلي و چې د افغانستان ملي او نظامي ځواکونه یې له منځه یوړل او د داخلي جګړې لپاره زمینه برابره کړه. حامد کرزي په لندن کې په داسې حال کې چې د نواز شریف ورور شهباز شریف هم ورسره و، له رسنیو سره په مرکه کې نواز شریف او شهباز شریف خپل ورونه بللي دي. نواز شریف ته د روغ صحت دعا کړې ده. د پاکستان د دنیا ټلویزیون د راپور له مخې ولسمشر کرزي له نواز شریف سره یو ساعت تیر کړ او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې نواز شریف یې ډېر پخوانی دوست دی او تل یې د ده ښه میلمه پالنه کړې ده. د حامد کرزي دې کار په افغانستان کې تازه نیوکې ځکه راپورته کړي دي چې خلک وایي همدا څه موده وړاندې هم د نواز شریف ورور شهباز شریف د خپل هیواد په ملي جرګه یعنی نیشنل اسامبلي کې وویل په کشمیر کې چې اور بل وي باید افغانستان هم آرام پاتې نشي. کرزي تر دې وړاندې تهران ته هم تللی و چې د دغه هیواد د سپاره پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني د جنازې او فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او له ایراني چارواکو سره هم خواخوږي څرګنده کړه. د په تهران کې وویل چې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې ناکام دي او داعش د پرمختګ په حال کې دی. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښې شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.